بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په ایکسل کې څنګه کولی شو چې د صفحې نمبر اتومات اضافه کړو. نو نن درته دا طریقه ښیم چې په څه ډول سره د صفحې نمبر په اتومات شکل اضافه کولی شو. فرضاً تا سره لس شل دېرش څلوېښت یا سل صفحې دي، نو دا نمبر به اتومات پکې څنګه راځي. لکه تاسو اوس دلته ګورئ پاڼې ګڼه یو، کله چې صفحه بدلوئ پاڼې ګڼه خپله اتومات چې دی بدلیږي. ګورئ کله چې صفحې نمبر 2 شو دلته ګوره دویمه صفحه شوه، همداسې مخته ځئ، داسې درېیمه څلورمه پنځمه، نو خپله په اتومات ډول سره چې دی دغه صفحې نمبر دلته د راوړلو طریقه څنګه ده، دا طریقه به زه تاسو ته وښیم انشاءالله. ګورئ درېیمه صفحه څلورمه تاسې دلته ګورئ، همداسې پنځمه. بیرته که چېرته بیک لاړ شو دلته هغه صفحې نمبر نشو کېږي او نه دلته د اضافه کولو کوم اپشن او طریقه شته. نو دا به څنګه اضافه کېږي، دې طریقه به زه تاسو ته اوس وښیم. راځئ ویډیو تعقیب کړئ. ګورئ فرضاً دغه زموږ لیکل دی، که پرنټ پریویو ته راشو دی کې چې دی پیج نمبر نشته. زه اوس غواړم پیج نمبر 8 کړم، خو دې نه مخکې دا اوس یو صفحه ده، زه غواړم یو څو صفحې اضافه کړم. نو دلته به د پیج ولیکم، مثال دا زموږ اوله صفحه، دلته فرضاً زه لیکم چې فرست. لاندې راځم، دغه د پیج اندازه تاسو ګورئ، دغه کوم ګریډ لاین چې ښکاري دې نه به راواړو، دغه ګریډ لاین دی دا شو کېږي. دلته مثال زه لیکم چې دلته سیکنډ پیج دی. همداسې لاندې راځو، دلته لیکم چې ترډه فورته دلته ولیکو چې ففت. پنځه پیجونه شو موږ سره. ګورئ که پرنټ پریویو ته راشو موږ سره به په پرنټ پریویو کې 5 پیجه شو. ګورئ سیکنډ تھرډ فورث ففت 5 پیجه شو. زه اوس غواړم دې 5 پیجونو ته پیج نمبر 8 کړم. د 8 کولو طریقه یې څه ده، تاسې به پیج لیاوټ ته راشئ، دلته به په پیج لیاوټ ته راځئ او پیج لیاوټ کې چې دی دې ځای نه یا تاسې دلته راځئ، دلته په پیج لیاوټ باندې کلیک کوئ او یا چې دی ویو ته راځئ، ویو کې چې دی دې ځای نه پیج لیاوټ باندې کلیک کوئ. ګورئ کله چې په دې کلیک وکړو دلته هیډر فوټر راغی، دا یو طریقه شوه. دویمه طریقه دا ده چې بیرته په نارمل کلیک کوئ، تاسې بیخي ویو ته نه ځئ، دې ځای نه راځئ، دلته چې دی پیج لیاوټ اپشن شته دی، په دې باندې کلیک کوئ. کله چې په دې کلیک کوئ موږ سره ګورئ هغه هیډر او فوټر راغی. اوس تاسې خوښه که چېرته دغه پیج نمبر په هیډر کې اضافه کوئ که فوټر کې. زه غواړم چې مثال فوټر کې دا اضافه کړم. کله چې دلته کلیک وکړو ګوره پیج نمبر اف پیجز غواړئ چې داسې اضافه کوئ یا صرف چې نمبر راوړئ دې باندې کلیک وکړئ. ګورئ پیج نمبر اوس دلته نه شو کېږي، کله چې بره کلیک وکړو دا اوس شو. دې باندې ډبل کلیک کوو، زه ورته لږ دا بولډ کوم او سایز یې هم لږ زیاتوم چې تاسو ته بیا ښه معلوم شي. ګورئ پیجز. اوس راځو بیرته په نارمل باندې موږ به کلیک وکړو، دلته موږ سره هغه نمبر نه شو کېږي. کله به شو کېږي؟ په پرنټ کې به شو کېږي. موږ 8 که په یو پیج کې ګوره 1 2 3 4 5 هر یو موږ ته شو کوي. که بیا راشو دې ځای نه بیرته پیج لیاوټ ته او دې ځای کې چې دی د هیډر باندې ډبل کلیک وکړو، دلته راشو ډیزاین ته، دې ځای چې نمبر اف پیجز دا چې دی دې ځای نه داسې کلیک کړه نو داسې به هم راځي. او یا تاسې یو بله طریقه کاروئ، دې ځای نه چې دی زه مثال دا لرې کوم، پښتو کې زه ورته لیکم چې پاڼې ګڼه، دلته قوس ورکړم، بیا چې دی قوس بندوم او په دې قوس منځ کې چې دی دلته زه اوس اخلم نمبر پیج نمبر، دا مې واخیسته. ګورئ پاڼې ګڼه یو. همداسې که چېرته نارمل ویو باندې کلیک وکړو دلته ګوره نه شو کېږي. او کله چې راشو په پرنټ پریویو باندې کلیک وکړو دلته به راځي ګوره پاڼې ګڼه 1 2 3 4 5 دا موږ په فوټر کې واخیسته. تاسې دا کولی شئ چې په څه کې واخلئ،
په همدې فوټر کې په رایټ سایډ کې اخلئ دلته هم اخیستلی شئ زه اوس مثال راځم دې ځای نه دا چې دی دا زه لرې کوم دا به زه ډیلیټ کړم کولی شو دلته یې واخلو په رایټ کې ډیزاین ته راځئ دې ځای نه کلیک وکړئ ګورئ په رایټ سایډ کې پیج نمبر راغی دلته مو په کار نه وي کولی شئ په لیفټ سایډ کې غواړئ دلته کلیک وکړئ دلته به راځي پیج نمبر دلته مو په کار نه دی غواړئ چې په هیډر کې راوړئ هیډر ته راشئ په سنټر کې راوړئ دې ځای نه کلیک وکړئ دلته چې دی پیج نمبر به راشي په څه کې په هیډر کې همدارنګه لیکل ورته کوئ نو په دې طریقې سره موږ کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره پیج نمبر اډ کړو تاسو چې دا پیج نمبر ګورئ که دلته زه لیکل وکړم مثال د پاڼې ګڼه دلته به قوس ورکړو بل قوس به دلته ورکړو دا مو ورکړه دلته به راشو اوس بیرته هم ته او دا به چې دی ډبل کلیک وکړو دی یا تاسې اول دا لیکل کوئ دا به هم پاک کړو دغه پیج نمبر چې کوم موږ ورکړی دا به هم پاک کړو اوس به قوسونه تاسې ورکئ قوسونه مو ورکړه قوس منځ کې چې دی کلیک کوئ دلته راځئ دې نه پیج نمبر ورکوئ اوس چې دی دا ټول سلیکټ کوئ داسې بولډ کوئ سایز ورته زیاتوئ دا مو ورکړه که چېرته اوس راشو پرنټ پریویو ته دا دلته شو کېږي چې لږ د لاندې راشي نو تاسې کولی شئ چې دې ځای نه د سر کې کلیک وکړئ انټر پریس کړئ دلته به راشئ دې ځای نه به کلیک کړئ انټر ولې لاندې راغی اوس دلته پناه شو نو دا سایز یې زیات دی که تاسې غواړئ چې بیرته یې بره ویسئ نو دې ځای نه کلیک کړئ بیرته به بره لاړ شي او شو کېږي به نو پرنټ ریویو ته چې راشو په دې طریقې سره زمونږ پیج نمبر چې دی اډ شو په هرې صفحه کې به خپله اتومات راځي